ځینې خلک دا یي چې نه د حکومت سره سار ولل دی د ولس سره سار ول دي دا درویغ دي ملګري حکومت سره بنګالیونه سار وویه د ولې په بل طرف وچوه نو دا عوام سره سار ولل د ولس سره سار ولل دي کني توس وخت سي په امریکا څومره زوراور او په ویتنام چې کوم ځای ته ورسوله دا عوام ش ډیر زور دی په د خلک ش ډیر زور دی خو خلک په دا پیږي نه چې په میشه طاقت شته دی خلک ډیر دی د لږ کی طاقت وي خو چې لږ سره جامه کې خلک ډیر شي غنه ډیر څه جوړ شي اوس دغه ټیپه کې دغه چاینه پیرو ما کېستای دا ډور چې کیم دی خوراوي څو اصل دی خپل کامیابی په دښه ویني چې د خلکو خو وډاري به امید کامیاب وي خو دی ویل ډور پلاوي دی ته پاتره چې کار ډور نو خلکو وزي دی ته پاتره چې خلک مخه بیا زوینه نه دا یو دا تاریخ دی چې خلک کله په چا په سر وتلی دي ان دا د عرب بادشاہي کې وس په داسو کولا کې د تقریبا لاس کولې نه پیرا کیږي دغه واقعي چې کله خلک وروتل پیرا بادشاہي په بل مخوچاولې یو کس واس لږ کی وي خو لږ ډیر سره جمع کیږي ډیر شي आवाज خو هغه چې کله منظم معنا د یوې چاترې لوندې وي یو چاترې معنا تنظیم معلوم وي سړی مرته معلوم کړی چې میډو په داسې حالت شي د خبره اور وي او معنی وي او بیا دغه داس نه میز د یوې علاقې خلک نشي د حالات بدلولی میز د ټول پښتانه سره یو کیږي ویلې دا مسله وشي میز نه د ټول پښتانه دو مخشه د میر ملګری کام به وسم نور زیاتیږي خو زه د ته چې مخشه په 2013 نه سل شي په پیراخه برشه میز یو سړی نه میندو چې کوارډینیټر هم جوړوي او وس ورته تقریبا په یو کال باندې 100,000 خلک وروزي میز سره ورته پیرا ملکان چې سړی نه میندو وس ملکان چې میر مشترکه جلسه نشي کړای علاقې غوښي کې ځکه چې دغه غوټه جلسه میر سره سمبالولای نشي البته دشمن چې کیم وو میر چې اول رتللی یک سره ډیر سپورټ هو خلک یې د پسار شهر څه کول هیڅ نه دی ورپوته وس دای په تنزل راوندای میر په ترقی راونی صرف د مراد چې میر منظم شي په د منظم بولی د میر خلک نه پیږي